نړیوال اقتصادي فورم د 2022م کال لپاره د جنسیت تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه‌وو ترمنځ انډول ډیر برابر نه دی. په دې راپور کې راغلي افغانستان چې له نږدې یو کال را په دې خوا د اسلامي امارت په لاس کې د 146م ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینه‌وو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. پر همدې حال د افغان ښځو د حقوقو فعالانې وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت حاکمیت وروسته د افغان میرمنو سره د توپیري چلند شاهدی دي. وضع محدودیت ها هر روز بر زنان را ثابت می سازد که حقوق زنان در افغانستان مثل گذشته نیست و خشونت ها روز به روز افزایش یافته میره، چون هیچ مرجعی نیست که صدای زنان را بشنوه و هیچ کسی نیست که مشکل یک زن را حل کنه و همین نابرابری جنسیتیه که سالها ما به خاطرش مبارزه کردیم و خواستیم که تغییر بدهیمش و زنان حق خودشان داشته باشن، حقی را که خداوند برشان داده. متاسفانه پس از سقوط نظام زنان مشکلاتشان بیشتر شده میره و هر روز ما شاهدی هستیم که خشونت در برابر زنان افزایش می‌یابد. بدبختانه پس از تسلط طالبان به افغانستان ما به گونه‌ای کاملا بی پیشینه شاهد تبعیض جنسیتی و حتی حذف عمومی نیمه پیکر جامعه افغانستان بودیم. ما بابت این مبحث به شدت نگران هستیم. امیدوار هستیم طالبان هر چه زودتر به این نتیجه پی ببرند که حذف عمومی و سیستماتیک زنان افغانستان فاجعه بار است و ما یک قدم دیگر به بدبختی های بیشتر نزدیک می سازد. ممکن نیست که جامعه افغانستان بدون زنان، بدون قشر تاثیرپذیرش متصور باشد. در این شک وجود نداره که تبعیض جنسیتی در افغانستان وجود داره و زنان من حیث یک واقعیتی از جامعه در حال حذف شدن از اجتماع افغانی هستند. این در حالی است که طالبان اشد نیاز به شناخته شدن از سوی حکومت‌های جهانی و از سوی سازمان ملل دارد و یک از پیش شرط‌های سازمان ملل به خاطر شناخته شدن طالبان شناخته شدن زنان در اجتماع افغانی است که طالبان مکلف هستند به خاطر شناخته شدن خودشان در جهان این پیش شرط بپذیرند و زنان را من حیث یک واقعیت جامعه قبول کنند. په ورته وخت کې د سیاست له ډګره شنونکي وایي نړیواله ټولنه له هغو هیوادونو سره تعامل نه کوي په کوم کې چې د اقلیتونو، ښځو او نورو صنفو حقونه رعایت نه وي. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې افغان میرمنې د ټولنې نیمایي برخې په توګه له خپل حقونو څخه محرومې شوي دي. دوی زیاتوي که اسلامي امارت غواړي په دې برخه کې تغییر راوړي نو باید د افغان نجونو ښوونځي دې خلاص کړي. افغانستان کې ښځې د یو مظلوم نیم قشر په توګه باندې د ټولنې د حقوق څخه محرومه شوي دي. د نجونو د تحصیل حق ترې اخیستل شوی دی. د شریعت په نامه باندې د دوی پر شخصي حریم باندې تعرض او تیری شوی دی. تر څو پورې چې دغه سیاست د اسلامي امارت په سیاستونو کې ځای ولري، باور لرم چې د نړیوالې ټولنې یو غوڅ اکثریت هیوادونه او ملتونه به د دغسې یو حکومت څخه ملاتړ ونه کوي، حتی د هغوی سره به مناسبات هم ونه ساتي. متاسفانه و بدبختانه بسته بودن مکاتب دخترانه در افغانستان و تحریم ها و فشارهای بسیار شدید بر زندگی اجتماعی و کاری و فعالیت زنان در افغانستان توسط طالب ها باعث ازی شده که افغانستان واقعا به کشور بدترین کشور از نظر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در جهان محسوب شود. بنابراین اگر طالب ها و حکومت و امارت اسلامیشان میخواهند که تغییر در ارتباط بیارن، باید مکاتب دخترانه را باز کنند، باید به زنان اجازه کار و فعالیت بدن، باید از تحریم ها و از فشارهایی که بر زنان افغانستان است و دختران افغانستان است دست بکشند و حقوق بشر، حقوق مردم افغانستان رعایت کنند. دا یادولو وړ ده چې د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لیست له مخې یو شمیره تر افغانستان بهتر دی، یعنی په 145م ځای کې قرار لري. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په ایسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادونو د ښځو او نارینه‌و ترمنځ توازن بهتر دی. ومو غوښتل په دې تړاو د اسلامي امارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د مقررو اړیکو وروسته بریالي نشو.